خبره ده چې تراویح د رمضان المبارک د په باره کې دو سوالونه اوچتېږي. د فتنو دور دی، په دې کې به قسمه قسمه فتنې اوچتېږي. دا د فتنو دور دی، په دې کې هر روزي نوې نوې فتنې به اوچتېږي. ضرورت د دې خبرې دی چې دغه فتنو نه مونږ خپل ایمان خپل دین بچ او خپلوانو ایمان حتی لو وسع مونږ کوشش کوو چې بچ خپل د علاقې د خلکو ایمان بچ. اولنې سوال دا کیږي چې آیا دا اشته او کنه نبی علیہ السلام کړ دی او کنه؟ افسوس غوندې خبره ده چې ټولو کې اول دا سوال جسټس ریټایر قدیر الدین خپل دور کې اوچت کړو یو څو زمانه مخکې. رفته رفته به اوس د هغه مریدان نور زیاتېږي، نو هغوی کې به هم خلک اوچتېږي او دا سوال به کوي. اوس کم خلک چې دا سوال کوي، نو دا خلک د اسلام زیل ړقي. دغه خلکو دا مذهب بیزاره او عمل بیزاره خلک دی. دوی ډډې نه لګي دین ته او ډډې نه لګي احکامو د دین ته. د دوی په نظر کې خو بیا نعوذ بالله من ذلک زمونږ دا ټوله سلسله منګړت ده. وایه څنګه چې دا خبره راشي چې یاره نبی پاک صلی الله علیه وسلم تراویح نه دی کړي، نو بیا خو دین کې چې څوک یو کار نبی علیه السلام نه یې کړی او هغه کوي، نو هغه بدعتي دی. او د بدعتي ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوزخ ښودلی. مونږ هر خطبه کې امام صاحب ناورو هغه وایي ایاکم والبدعه، د نبی علیه السلام ارشاد بیانوي ایاکم والبدعه، خبردار ګورې ځان وساتئ د بدعت نه. کل بدعت ضلاله، هر بدعت کار چې دی هغه کار چې نبی صلی الله علیه وسلم نه دی کړی یو سړی کوي او د ثواب کار ورته وي، دا کار د گمراهۍ دی نبی علیه السلام وي. او گمراهۍ ځای د گمراه سړي ځای نبی علیه السلام فرمای فی النار، اور دی د جهنم. نو نعوذ بالله د دې سړو دې خلکو دغه طبقې په نظر کې زمونږ کړی د برې نه په کټګورۍ کې بدعتي او جهنمي شو. دا طبقه خو مونږ ته دا وایي. وایه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغوی به تراویح مونځ کو، انفرادی هم کو اجتماعی هم کو، ځان ځان لبی هم کو او جمع په صورت کې به هم کو. هغه نه واخله برایس تزا سلسله روانه سلورو مذاهبو کې دا خبره را روانه تر نن پورې مسلمانانو دا سلسله را روانه ده او په دې باندې لګیا دي او رمضان المبارک کې تراویح کوي. ویخ زمونږ صحابه کرام دی او پاس نه دا کړی را روانه ده. نو د دې خلکو په حساب خو مونږ ټول بیا ګمراه یو هغه ځای پورې نعوذ بالله من ذلک. دا څوک چې دا سوال اوچتوي چې نشته او سرور عالم صلی الله علیه وسلم نه دی کړي، د دوی په نظر کې خدا پورا لین چې دی دا غلط دی. بیا دا خلک د اسلام زیل ړقي، څوک چې د دوی په ها کې ها میلاوي هغه د اسلام زیل ړقي. اسلام نړۍ
بنیاد د اسلام نړۍ دا خلق او څوک چې د دوی مرسته کوي یا د دوی په ها کې حامل وي یا د دوی خبرې ته غوږ ږدي، دا ټول خلق چې دی دا د اسلام زیل ړقي. من سره دا کتاب چا چې دا حدیثونه جمع کړ دي د سرور عالم صلی الله علیه وسلم د شافعی المسلک دی. ٹھیک شو؟ کومه طبقه چې نن را پاسی او د تراویح انکار کوي نو دغه طبقه د امامانو هم منکره ده، او دغه طبقه چې دا د احادیثو د امامانو هم منکره ده. دا کله را پاسی وی تراویح نشته، کله را پاسی وی بخاری شریف کې غلطیانی دي، کله را پاسی وی مسلم شریف کې غلطیانی دي، کله را پاسی وی پاغوی کې حدیثونه ضعیف دي. بیا به راو باسی نو ضعیف حدیث خو دې صاحب کتاب چې اغسته نو څه غرض لې اغسته او بیا د هغې وضاحت کړي. نو دا طبقه ما ته تا هغه مخکې وضاحت د هغه نه ښیي چې د دې غرض له دا اخیستی دی او بیا یې دا وضاحت هم د دې کړ دی او دا د په دې درجې کې شمار کړ دی. خو نه دا کتاب چې دی دې کتاب کې خو دا تا ته ضعیف حدیثونه هم ذکر کړ دی. دا د دې اعلی درجې د دین خدمتګارانو نه د خلکو اعتماد چتای رو د نبی صلی الله علیه وسلم د دې مبارک احادیثو نه د خلکو اعتماد چتای دای اولنۍ کړی ده. مسلمانانو اعتقاد ده، یقین ده په دې خبرې چې د الله کتاب څنګه چې مونږ سره نن موجود ده دا هو به هغه شان ده څنګه چې نبی علیه السلام باندې نازل شوی. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم پاک فرامین احادیث په صورت کې دا غوی چان بین علماء کرامو کړ دي او هغه جمع کړ دي او صحای سته په شکل کې چې دنو هغه مونږ ته را یوځای کړ دي چې مونږ ته د هغې نه رهنمایي حاصلول آسان. نو دا خلک د دې سلسلې نه د خلکو یقین چتای، عقیده ولا خرابی، اعتماد ولا چتای، د دین زیل ډقی. وس تاسو په خپله به فیصله وکئ چې دا خلک زیات پوه راغی یا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم صحابه زیات پوه، دوی زیات خبردارا یا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه زیات خبردارا. او کدا غوی نه دا کوتایانی او شوی او غوی دا غلطی خبرې وکړي نو بیا دوی نن څنګه صحیح شو؟ دا دین خدا غوی په واسطه مونږ ته رسیدل دی. الله جل جلاله جبرائیل امین په واسطه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته خودلو، نبی علیه السلام خپل صحابه ته خودلو، هغه چې دنو خپل شاګردانو ته خودلو. دا سلسله راتله تر مونږ ته ورسیده. نو کدا سلسله غلطه ده نو دوی ته بیا د وحی دروازه خو بنده ده، دوی د کم ځای نه خبردار شو. نو دا ډله چې دا د دې په خبرو خو غوږ نه دی ښودل پکار، دا خو د اسلام زیل ډقی. دوی په باس کې باس کول، د دوی په خبرو غوږ ښودل، د دوی په خبرو کې راتلل، دا خو فضول کارونه دي. او دوی سره څوک مرسته کوي نو هغه هم د اسلام زیل ډقولو کې د دوی مرسته کوي.